دوستانو تاسې چې وینئ یوې تر ټولو مهمې برخې ته راورسېدم چې 110 زمان دلته ناست دي. زه به نن ورځم مختلفو کسانو سره به دلته خبرې اترې کوو، شعرونه به ترې اورو، ټپې به ترې اورو او کوشش به کوم چې یوه شریکه زمزمه هم درته پرې وکړم. نو دا چې تاسې وینئ دا مختلف سلامونه ځوانانو، جوړ تکړه، صحت ښه دی، په خیر یې، ټول خو انشاءالله خوشحاله یې، روغ جوړ خو یې. زه به ځینو کسانو سره دلته خبرې اترې وکړم چې اول به چا سره وغږېږم. ځوانه زمین تا سره غږېږم. څنګه یې ګرانه؟ والله ښه یم. ته ښه یې، صحت یې ښه دی؟ طبیعت یې نه ښه دی. زوم یې که نه؟ زوم یم. ما وی غلط شوی نه و. د کوم ځای؟ د سمرخیل منځای ولسوالۍ دی. خیر راغلی. تاسو ولسوالۍ نه څو کسان نیولي شوي دي؟ والله داسې معلومه پاته خو نشته، ته خو زه په خپله کې یم. ته په خپله یې؟ دروغ خو به نه کوې؟ خوشحال یې؟ مېلې به نه و، خوشحاله دی او دی خوشحاله. واده دې نمزد شوی څومره وخت کېږي چې وی؟ تقریبا 3 کاله به کېږي. ښه، بس نو نن ډېره د خوښۍ ورځ ده چې تاسو سره زما خبرې کېږي، لیدونکي مو ویني او دلته دا ټول مراسم چې تاسې وینئ دا خاص تاسې لپاره جوړ شوي دي که نه؟ په دې خو پوهېږئ. بلکل. یوه ټپه را سره شریکه که یا بیت را سره شریکه چې خوند وکړي. والله دی که سره علاقه وانه لرم، بل زده مې نه دي. زده دې نه دي؟ مصروفیت دې څه دی؟ مصروفیت رنګ شول او ګچکاري شوله. بس ډېره ښه ده، ډېره مننه. مبارکي مخکې له مخکې درته وایم. نورو کسانو سره هم غږېږم. دوستانو تاسې وینئ چې مختلفو سیمو څخه ځوانان دي راغلي دي او نورو کسانو سره به هم خبرې اترې کوو. دا ګلونه پرې ویشلی کېږي، دا څه شی دي ځوانه؟ دغه د ناوې دپاره ګلونه دي چې ناوې ته دوی ورکوي. دا به بیا دوی ورکوي؟ دوی به ورکوي، دوی په لاس کله کورونو ته ورسېږي دا به ولته ورکوي. ډېر ښه، یعنې تحفه ګلان ورته تیار رسېدلي دي. تحفه ده یې بېلکل. ډېره دا همکاري چا کړې وه؟ دا همکاري نه پوهېږم، اصطلاف صاحب موږ ته وسپړل، نه معلومات نشته چې چا په واسطه به شوي. زه به ځوانانو سره وغږېږم. ځوانه ته څه نومېږې؟ حضرت الله. څوک؟ حضرت الله. حضرت الله د کوم ځای؟ د اصلي ځای مو د عرب زازي. عرب زازي خوست کې اوسېږې؟ خوست کې اوسېږم. او څومره خوشحالې نن؟ ډېر خوشحاله. ډېر خوشحالې؟ واده ته دې څومره انتظار کړی؟ 15 کاله. 15 کاله. چیرې نامزد شوی دی؟ نامزد همدلته خوست کې. خوست کې وې؟ د خوست کې عرب زازي دي؟ اصلي عرب زازي. همدلته اوسېږي؟ بس خوشحاله اوسې. عرب زازي ځوانانو ته خو بیتونه ټوکې ټکالې شعرونه یاد وي، تا ته څه یاد دي؟ زه به درته په دې کې یوه ټوکه ووایم. ټوکه ووایم. ویل چې دا یو سړي ګډلی خوړو، موږ ته اکثره ورته وایي چې جواری. بړه کم ورته وایو. جواری ګډلی خوړو چې بیا د معدې نه غږ پرې شوی و. یو خلکو دا خاورې څوک راتلی وي. ډېرلې یو بل ځوان سره هم خبرې کوم. ځوانه سلامونه، څنګه یې جوړ یې؟ داسې اشنا راته معلومېږي. والله نن ټول اشنا یم. زه چې خوب وینم رښتیا نه دي، بیخي ډېر زیات و. څه نومېږي ګرانه؟ احمد. احمد کوم ځای؟ یم خو صبرۍ خو اوسېږم په خوست کې. نن تا ته لکه دا ټول کسان خپل دوستان معلومېږي؟ ټول دوستونه ته برېښې وه. ډېر ښه. دلته اوسېږې بازور کې؟ اوسېږم بازور کې. او څومره وخت کېږي نامزدي دې شوې وه؟ 15 کاله پوره کېږي انشاءالله. او د دې خسر د طرفه ولور ماف شوی که نه؟ ولور یې ماف کړه. تاسو ډېره ښه ګډه سره وه. خوند یې وکړه که نه؟ ډېر خوند. ولور خو خوست کې بیخي ډېره غټه ستونزه ده. بیخي ستونزه ده والله. باید زیات دا مو چې بیخي ولور څوک ونه خوري، ټول یې ماف کړي د زمونو ته. بس کوشش وکړو چې د ځوانانو، د مشرانو، علماو په ګډون دغې ته یوه حل لاره پیدا کړو. څه شی به سره شریک یې چې نن ته اشنا یې؟ وا کنه به ته زمزمه. مهرباني. تو د ګودر په غوړه ویلې کړل، زګرونه خو نه زه ولګېدم اخ په زړه ولګېدم اخ په زړه ولګېدم. ډېر زبردست. مینه یم بخیله نه یم شیرینه یاره. بس همدومره وه، نیمه کې دې پرېښوده که نه؟ داسې څوک نه کوي. دوستانو ښه ته راشه، تا سره به وغږېږو. بلکل ته لږ ارام که چې دلته هغه ځای غږ نه رسېږي. دلته راشه. دوستانو تاسې چې وینئ دا یو بل ځوان دی، وایي زه دغو ټولو زومانو ته د دوی د خوشحالۍ په خاطر چې دی په خپل هم زوم دی، یوه زمزمه را سره شریکوي. مخکې له زمزمې باید ځان را وپېژني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه امان الله د سمرخیلو د خوست ولایت د سمرخیلو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. خوشحال نن؟ والله خوشحال یم. بس استلاف صاحب نه ډېره مننه کوو، موږ سره ډېر کومک وکړو، خدای دې ابود لري. ډېر ترې نه خوښ شولو د ټولو زمونو ته، هغه ته ډېره مې ښکلې مېلمستیا جوړه کړې ده.
یعنې ډېر ترېنه خوشحال یم. ډېرلی دا که سیلاب صاحب نه وای زه وایم همداسې به ناټ آوټ پاتې وای. والله خو باسو ریکټه به لوړه او بلونه به کړای موږ به خپل نوس وایه. څومره وخت کېږي نامزاد شوی وی؟ والله نامزاد خو داسې وښایه چې اووه میاشتې کېږي. خو نو اووه میاشتې مان ځینو کسانو سره اووه کوله ښیي که اوته میاشتې ښیي؟ نه خو والله صفاته وایم چې اووه میاشتې مخته مې کړې خو بیا خلکو سره چې کله موږ وغږېدو که نه واځي کې موږ مخته خو اقتصاد خو جمهوریت کې خو دومره حساب کتاب صحیح و. اینه بعد چې کله د جمهوریت سره ختم شو وشه لږ مشکل سره وظایف سره خراب شول وشه ودار نه پوت شو کني کلو مې زر ولا بیا خدای استلاف ته زه خو وایم چې زمزمه شروع کا د کسان منتظر دي. چکچاک وکړه مخکې له زمزمې او چکچاک. دی محبوب شن کیا خلاو تو دیکھو در بغوڑاور کروالا گاوا ماو دی محبوب واہ سترگی دیوے وطالے نوے وہ جبو درد تیرے دام تیرے دم نہ دلے دم آو دے محبوبے واہ دے وہ دکرم وہ los charoka wa mawai de mahbube wa de mahbube shinki ya kholawo yo baboro ram to bokor kor walum bawa mawo de mahbube wa مارای می دلته خراب دی لګي چک چک یا مارای می سیزه نه لګي پښه نه مارای می یو بلا وکه چې ټولوس دا وی دا نه خشول خشول لګ خشول وکه مرګرو چې و چا غیر نو خو دې وسړیا اول به من قرارات لاله وړا وړا بخندې داله اوس پوسالو مخپوټا وچ پیغلا یا ما نه دې پیژانا اول به من قرارات لاله وړا وړا بخندې داله اوس پوسالو مخپوټا وچ پیغلا یا ما نه دې پیژانا جنانا تا خدا سے ناوے جنانا تا خدا سے ناوے دے چا خبر دے ضرور منا لے دینا نہ دے پیشانا نہ دے پیشانا اول بھائی منقرارات لارے وڑا وڑا بخندی دالے بوس بوسالو مخپوٹا ویچ پیغلا یا اول دے وچرو مایان شا اول دے وچرو مایان شا وسرو تاوائے درد صبر کا مایانا نہ دے پیجانا نہ دے پیجانا اول دے قرارت لالے وڑا وڑا بخندی دالے وس پوسالو مخپوٹا ویچ پیغلا یا نه د پیژانا ډېرلی یو دروند چکچاک ورته وکړئ د ټولو ولیدو مانای دادو او سارے شولے وجل کئرو بدگی کڑائی میں پھر بابا تسولا کڑائی میں پھر بابا تسولا بیگا میں خوب کے سر سالو والے دو منائے دادو او سارے شولے وجل کئرو بدگی کڑائی میں پھر بابا تسولا کڑائی میں پھر بابا تسولا وہ کنڈا کئے بسار کے نو بسار کے نو کجو دایش و کنڈا کئے بو یادا وونا
ډېره لې ډېره لې او بله کومه یوه بله هم شروع که ورسره جوخته شین موټر په شګو کې پنچار دی موږ ته نوي روری مزدګار دی ته د کوم ځای د کوم ځای دغه د خوست یم دی اوس کې د کوم ځای د مندوزی ولسوالۍ ډېر ښه دا لکه چې ټول د مندوزۍ ولسوالۍ یو کسان ډېر ښه او څومره خوشحاله یې نن څومره د خوشحالۍ احساس کوې؟ والله خوشحال خو یو ټول زمان خوشحاله دي بیخي ډېر بیخي ډېر کور ودان دوستانو زه بېلابېلې برخې د بېلابېلو برخو ویډیوګانې له تاسو سره شریکوم ما سره اوسېږئ او کوشش کوم چې سیلاب صاحب دلته راولو او د دغو ځوانانو په منځ کې کښېني او زمزمه ورسره شریکې کړي